دی وجه نه حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنہ د دې قائل نو چې مال جمع کا. دا د خپل سوچ دی، اوس مال به نه جمع کوو. چا به کور جوړ کړی دی به ورغی دروازه به ورته وله دلته راشه دا کور دې څنګه جوړ کړی دی او دا مې جوړ کړه دونه عمر دې شته. چا به دو چته جوړ کړی ها بنګلې دوزخ دې واغېسته. اوس دا کور جوړول منع نه دي په شریعت کې، جوړولی شي څه خبره نشته، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د مال او د دولت او د دنیا سره لا تعلقي په ده کې دونه ویښته ننوتی ده چې دی دام به دې کړه چې اعلی اوخ به او اس به پته به راته ولګي والذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. دا سره او سپین به قیامت پر ورځ اور کې ګرمیږي، تعالی به پې داغونه درکوي، دا به داغونه درکوي او دا مال به د قیامت پر ورځ شجاع یو زبردست اژدها به ترې جوړه شي، غاړې ته به دې پرتی او دا شونډې به دله خوري وي انا مالک او انا کنزک، زه ستا مال یم ستا خزانه یم. دا به ګرځېده جګړې، نه کور منه نه دولت منه نه ځمکه منه، دومره جوور لاړ په دې سیس کې. حالانکه ما تاسو ته وي رسول الله مبارک کور دو منزله دی، لاندې یو کوټه به رپې بله کوټه صحابو جوړ کړي دي، صحابو ځمکې وې جایدادونه او بس دې پکې لاړ یو زبردست عشق ته ورسېد. د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه وه، هغه ته چا و چې د بابا خلکو به قدر کو د ابوذر سپین ږیری و. هغه صحابي دی چې د رسول الله مبارک په مکه مکرمه کې پړومبو مسلمانانو کې دی، متقدمین، هغه لومبي مسلمانان السابقون الاولون، الله چې قرآن صفت کوي لومبي مسلمانانو کې دی او د اسلام د مخې ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي. رسول الله مبارک ډېره زیاته مینه ورسره لرله، لږه نه. عثمان صاحب باباجي خلک باباجي د لاسه ور کې ولاړ او چې بچا ښه جامه یې په کونټه ټک ورکوي، که د چا کور غټ دی په کونټه ټک ورکوي، که چا ځمکه جایداد په کونټه ټک ورکوي. باباجي سره څوک مونږه احترام یې کوو، لوی عالم دی باباجي، لوی صحابي دی، د رسول الله مبارک ډېر نږدې د غاړې د تر غاړه وتو ملګری دی. دا سره څوک هغه وایي داسې کار وکوه. ابوذر ته یې وایي ابوذره مدینې نه به شام ته لاړ نه شي؟ تابعدار بیا شام ته لاړ شي. مدینې ته دنیا خلک راځي او دا جګړې دې جوړې کړې دي، شام ته ده سبا سلام علیکم لاړ شام ته. شام کې حضرت معاویه رضی الله عنه گورنر دی، هلته معاویه صاحب سره په جګړو دی، هلته هم چې د چا کور دی دوه چته کور وایي قبر نه به دی که به نه دی، ځمکه به وچه دا ځمکې لی خدای به څه کوي، رسول وایي دې کې به خدمت کوي، که الله او رسول له عبادت پکې د چا به پیسې وي ښه جمع کې، دا به قیامت پر ورځ داغونه کېږي درته. هلته معاویه صاحب به ورته یو څه وي د بل څه، اخره کې حضرت معاویه صاحب حضرت عثمان صاحب ته شکایت وکړه چې باباجي نه مو خلاص کا، مونږ خو درته څه ویلی نه شو، نه غوسه کولی شو، نه بل څوک، خلک احترام کې سپین ږیری د رسول الله مبارک لومبو ملګرو کې دی. دلته هغه بیا وي مدینې ته راشي، چې مدینې ته راغی حضرت ابوبکر وایي دا خلک رانه داسې راتاو شو او راته نیغ نیغ ګوري، ځکه خبرې به یې پې ناشنا لګېدې لکه چې ما څوک پېژني نه په لومبي ځلې ولیدله. دلته بیا خلکو سره باسونه، میشن یې دقه و، د میشن و د چا هم نه منل، نه 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 بس مال به نه جمع کوئ، ځمکې به نه هلئ، کورونه به نه جوړوئ، مال به بس عبادتونه کوئ، الله رضا کوي. زهد دې حد ته رسېدلی و. د حضرت عیسی علیه السلام مسارات پکې پراته دي. هلته کې عثمان صاحب ورته وایي رب ځای ته لاړ شي، ربه ځه د مدینې نه چې سړی قسیم ته ځي په دې لاره راځي، زه ورته تللی هلته یې قبر هم دی، وایي هلته لاړ شي، هلته لاړ، یو یې خضر یو دی، هلته یو ځنګل کې پرېوتل، چا به د پیغور ورکوي څنګه د مدینې نه راویستلې، وایي که زما بادشاه یو حبشي غلامي، حبشي غلام او دونه پوټینې سرې وي چې هغه ډېر د ګوتې برابر سرې وي، بد شکلی، او زما امیر یو ما ته حکم کوي د هغه به منم، پاتې لا د عثمان به څنګه نه منم، څنګه به نه منم. هلته پروت دی صاحبه یوازې یک تنها، یو خیمه کې پروت دی، د خاورې په بالښت پروت دی، یو نرۍ څادر لاندې پروت دی، او یو ښځه ده ورسره یو دی دی
هیڅ نشته د غریب چې جګړې ختم شي. بیمار شو غریب چې ناجوړه شو ښځه ورته کېناسته ابوذر تا سره به څه کومه هر ځای جګړې خلک پیشه مالې پیشه خلک پیشه دولتې پیشه خلک پیشه ځمکې پیشه خلک پیشه بنګلې جوړې شي ستا کار چا سره څه دی دلته ماته په دشتو بیابان کې پروت دی تا سره وکم څه سبا به ځنکدن دي زه به درته ناست یم مړ به شې نو تا به ښخوي څوک ماله زه به دې په اوږه کې نشم ګرځولی زه خو ځان له ښځه یمه زه به در سره څه کومه ستا جنازې سره به څه کوم ستا غسل سره به څه کوم ستا قبر سره به څه کومه د څه جنجال دې دا نړولی دی حضرت ابوذر ښځې ته وایي ښځې فکر مه کوه الله به مدد کوي د خواهش مقابله چې کوې که نه سخته مقابله دومره مقابله چا نه ده کړې د خواهشاتو څومره چې حضرت ابوذر کړې ده او د حد درجې انتها ته پکې رسېدلی ده داسې مقابله یې وکړه حضرت عثمان څومره مالدار و رضی الله عنه د حضور پاک ته پته وه لیکن دې پکې یو انتها ته ورسېد دونه مقابله الله مدد وی داسې کار وکړه ښځې فکر ونه کړي الله به مدد کوي چې کله مړ شم که نه بار به وځي له دې خیمې نه ځنګل نه به لاندې کوزه شي په دې لاره به یو قافله را روانه وي قافلې ته به آواز وکړې چې دلته د رسول الله مبارک یو صحابي مړه دی راشئ غسل هم ورکړئ کفن هم ورکړئ خاق هم کړئ پې جنازه هم وکړئ خبره اسانه شوه او ښځې ما ته حضور پاک یې وصیت کړی دی همې پوره که او رسول الله مبارک زما متعلق د الله کومه وعده ما ته ویلې ده امید لرم چې الله به م خپله وعده پوره کړي ما هم پوره که الله به م خپله وعده پوره کوي ما ته رسول الله مبارک وی چې ابوذره چې ایمان دې کله وروړو یوازې وې چې هجرت دې کو یوازې وې د دنیا ژوند به دې یوازې څوک به در سره نی مرګ به دې یوازې څوک به در سره نی او د قیامت پر ورځ چې د قبر نه پاسې جنت ته روانې بیا به یوازې څوک به در سره نی یوازې به جنت ته ځې یک تنها به ما هغه خپله وعده پوره کړه ما چې رسول الله مبارک لکم لاس ورکړی ما خپل خواهش قربان که الله رسول مې واخیسته د چاړه نه کېږي ما هر څه پرېښودل عثمان هر څه راکول معاویه هر څه راکول رضی الله تعالی عنهما هر څه مې پرېښودل ما مدینه پرېښوده د رسول الله مبارک کلی د بادشاه د برکته دلته پروت یم امید لرم چې الله ذوالجلال د پیغمبر د خولې وعده ما سره پوره کړي په دې خبرو کې په دا مسافرۍ کې دا خاورو د بالښت د پاسه د رکوټي کجوري د پوزکي د پاسه په دا بیابان کې په خیمه کې د غریب نه ساه لاړه وفات شو ښځې وې ما یې خدای او څوکم د ده وصیت دی د خیمې نه راکوشم و چې راکوشم سنګ لارې ته رالم واقعي قافله را روانه وه مدینې ته تله ما وی قافلې والا یو غریبه بېکسه ښځه یم او دې خیمه کې مې خاوند مړ شو یکبازې دې څوک یې نشته مسافر دی خدای دپاره راشئ او ما سره د خپل خاوند سنبال کې ډېره ښه مسلمان دی ولې به نه کوو چې قافلې والا سنګ رالل او په خیمه کې نظر واچوي کتل اوهو دا خو حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه او دا دلته څه کوي دغه حضرت ابوذر خو نومو الله د رسول الله مبارک نه یو قدم وروسته نه دی پاتې شوی یو جهاد کې دې وروسته نه دی پاتې شوی یو سفر کې دې وروسته نه دی پاتې شوی او دا خو ابوذر دی اوهو ولاله قربان د ده جنازه د ده قبر د ده کفن دا به موږ نه کوو هغې قافلې والا قبر هم وکنه کفن یې هم ورکه غسل یې هم ورکه او پې جنازه یې وکړه دا مثال ما ته مخکې پروت دی نه شم رسېدی دې ته نه زه رسېدی شم نه تاسو رسېدی شي نه شو رسېدی 1% خو ځان ور رسول پکار دی که 1% یو 2% خو ځان ور رسول پکار دی که موږ څه کوو موږ وایو د رسول ایمان دی زموږ الحمدلله
او نن دنیا په خواهش پرستی په ډېره په تیزۍ روانه، ډېره زیاته په تیزۍ روانه، دومره په تیزۍ چې نن خدای خلکو ير کړی دی، ير دی، رسول ير دی، مدرسه ير ده، ګیره ختم، پټکې ختم، نیکانو پسې کنځلې، علماو پسې کنځلې، مدرسو پسې کنځلې، ګیرې پسې کنځلې، تبلیغ پسې کنځلې، تصوف پسې کنځلې، تسپو تسپک نظر داسې ځایونه مې م لیدلي دي په دا سترګو چې قسم په خدای په پرتوګ او په کمیس سړی شرمېږي چې دا مې ولې چولې د مسلمانانو په ملک کې مې لیدلي، د ما په خدای قسم مې درته وخوړ چې زه په لاره به روان وم په تاشقند او په سمرقند کې په لاره به تلم، 85% خلک پکې مسلمانان دي، 85%، دا نه چې کافران دي. او زمونږ جامو ته به یې وکتل او زمونږ ګیرو ته به یې وکتل نو مسکي به شو، مې د اوس مونږ پورې خاندي، په خدای قسم په سترګو روزو کې به یو بل ته کتل او مونږ ته به اشارې راکولې چې دا څه کوي، داسې ژوند راغی، داسې خواهش پرستی راله چې نن اسلام ير سار وختي چې مونږ پاسو نو لومبې د خپل بچي د پتلون غم کوو او د هغه د کوټ غم کوو او د هغه د سکول غم کوو چې دی لاړ شي او د پبلک سکول ته بوځم، د هغه د ټرانسپورټ پیسې شته، د هغه د ټیوشن پیسې شته، د هغه د هغه جامو پیسې شته، د هغه د هغه ګرانو کتابونو پیسې شته، هغه له نوکر شته، هغه له ځان له موټر شته چې دی پکې سکول او کالج ته بوځم، جومات له 10 روپۍ نشته، جومات په چندو جوړو، مدرسې له 20 روپۍ نشته چې خیرات ولا ورکوي، زکات هم چېر باندې کم فرض دی هغه هم نه ورکوي، خوا کې د غریب د لوږې پروت دی 10 روپۍ ولا نشته، ولې په دې خدای خوشحالېږي، په هغې ته خوشحالېږي، په دې خدای خوشحالېږي، په هغې د بچی خوشحالېږي. موږ په کوم طرف روان یو؟ موږ خبر سي به څه کوو؟ یوم یعد الظالم علی یدیه، په دې لاسونو به چکونه لګوي، چکونه، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، الله که دا خواهش مې پرېښې وه د پیغمبر په لار روان و څه وښه، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اوهو دا خو مې فلانکو سره دوستانه وه غرق کړې ما، فلانکو سره مې تعلق تباه کړې خدایا چې د ظالمانو سره خو زما تعلق نه وي، دې په ځای مې د رسول د لارې خلکو سره تعلق یې څه خبره وه. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، پیغمبر سره چې کومه لاره ده هغه د علماو لاره ده، هغه د شیخانو صوفیانو لاره ده، هغه د تبلیغ او د دعوت لاره ده، هغه د رسول الله مبارک د سنت او د احادیثو لاره ده. او ارمان په لاسونو چکونه به لګوي که دا لاره باندې تللی وي. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، دا خو بل غرق کړم که نه د ما دوستو او دا په خواهشاتو یې سر کړم تباه یې کړم، خدایه که د سره مې لار نه ونیولې دا خواهش پرستو والا او دا د سنت متبعین اتباع والا لار نیولې وي، الله څنګه به ښه وه، بیا به څه کوې په خبر کې، هلته خو بیا رڼا هم نشته، هلته خو مکمل لوډ شیډینګ دی، هلته پکې هم نشته، هلته سولر هم نشته، هلته خو ډېره ګرمي ده، هلته خو مار لړم ځان نه وجلی هم نشي، هلته خو اجدها ځان نه لرکول هم نشي، مار لړم وجلی هم نشي، هلته چغه هم نشي ویلی چې مورې مړه شومه، نشي ویلی، مور دله نشي راتلی، هلته به یو چغه وی یسمعه من یلیه الا الثقلین، انسان او پیرې به نه اوري، باقي به یې ټول اوري. د خواهش پرستی او د الله او د رسول مقابله ده، من خواهش پرستی اغشتې را الله رسول هم پرېښې ده. ترونو هسې یو خبره کوم، د خدای زموږ مونځ ته ضرورت شته؟ وایه که موږ مونځ وکړو، روجي ونیسو، حجونه وکړو، صدقې ورکړو الله د رضا دپاره، د خدای خدایه کې پسې فرق راځي زیاتې؟ نه. او که موږ د دنیا ګناهونه وکړو، دا ټول خلک داسې شي لکه د فرعون په شان، د خدای خدایه کې پوټې کمې راوستی شي، خدای ته څه نقصان رسولی شي؟ نه. دا ولې موږ ته وایي مونځ کوه، روجې، دا د خواهش مقابله را باندې کوي.
زما نفس غواړي چې زما سره د پیسې او ډېره دي او هلته الله او رسول وي نه صدقه او زکات ورکه شابه د نفس مقابله وکړه د خواهش منځ د خواهش مقابله را باندې کوي ما مستند الله څه ضرورت دی ما اخلي که ګرمه بلستن اخلي ما اخلي که ایسی او ایر کنډیشن اخلي ما اخلي که بچو سره مزیخ اخلي دغه مقابله او حج کې ما اخلي مزل کې پیسه لګې دولت لګې او کمال اخلي شابه ما اخلي که او روجه کې ما اخلي تنده برداشت کې او که نه خپل خواهش اخلي بس صرف د خواهش مقابله د عبادتونو مقصد دا دی دا صحاب حضرت مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه په مکه شریفه کې چې یو جوړه به سار بدلولو یو ماښام موږ هم داسې کوو اوس که پخوا به زموږ د علما وی یو څار یو ناشنا به لګېده اوس موږ یو سار بدلو یو ماښام سار جامې واچو نو لاړ شو پکې ماښام چې راشو بله واچو سار بله اچو دنیا دغسې را او قیمتي جامه اوهو داسې جامه چې یو ځل بیا پیچا سترګې ولګي دوباره به یې نه اچوله هغه زمانه کې د ریخمو جامې هغه اوس کم دي اعلی ریخم د هغې جامې به اچولې مالدار قیمتي او مخکې به نقاب کې ګرځېد او عجیبه دا وه چې د رسول الله مبارک هم شکل و تقریبا شکل یې د حضور پاک مبارک په شان دی په احد کې شهید شوی دی احد کې شهید شو چې دی شهید شو نو شیطان پکې چغه واله چې رسول الله مبارک شهید شو نو صحابه خپې وخوېد او احد کې چې کم میدان کې شهدا دفن دي درې پکې ښکاره دي باقي نور هم ډېر دي خو پته نه لګي درې دي حضرت حمزه رضی الله عنه حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه او عبدالله ابن جحش رضی الله عنه دا درې واړه یو ځای دفن یو ځای مدینه کې روان دی چې کله مسلمان شو هجرت یې وکړه دغه سړی چې د جوړه سار او ماښام او دوړه پجامه نه لګي مدینه کې روان دی نو یو پنسو پسې راښکي شي بله اوچته یو لنګ ټوکړه لاندې راښکي شي په ځمکه بله اوچته او غټې غټې ټوکړې ورته لګېدلې جامو ته او ټوکړه هم د ټوټې ټوکړه نه ده د سرمنو ټوکړې ورته لګېدلې نو چې رسول الله مبارک ورته وکتل نو په ژړا شو ډېرې وژړل نو چا دې تپوس الله رسوله ولې وی د مصعب هغه حال را مخکې شو چې د اسلام نه مخکې و اوس حال یې را مخکې شو مخکې څه حال دنیا پرستی خواهش پرستی اسلام نه پس جامو ته د سرمنې ټوکړې چولې سرمنې په ځان نه دی په جامه نه دی په ځمکه ورپسې د لنډ ټوکړه راښکلې کېږي دا نمونې مونږ ته مخکې پرتې دي حضرت حذیفه حضرت عبدالله ابن حذیفه سهمي رضی الله تعالی عنه یو جهاد کې د حضرت عمر فاروق زمانه ده د روم بادشاه ونیو 300 مرګرو سره یې گرفتار کړ 300 سره یې گرفتار یې کړ نو د روم هغه بادشاه راوسته وی جیل کې واچوي دشمن دې سختي ورسره کو چې وی ډوډۍ به نه ورکوي خوراک به نه ورکوي اوبه به نه ورکوي بند سختي مولا ورکوي مشر پکې څوک دی عبدالله ابن حذیفه یې راوسته ورته یې وی چې عبدالله تا پرېږدم په یو شرط مفت پرېږدم چې عیسائی شه زموږ دین قبول کړه عیسائی کېږم چې اوس خو د جنګ کې ونیوم او که خلاص شم او بیا مقرره چې والله بیا د سره جهاد کوم عیسائی کېږم چې وی چې بیا جیل کې ډوډۍ خوراک بند کې چې ښه اوږې تږې کړل وی راویې باسئ وی عبدالله یو خبره درته کومه عیسائی شه پرېږدم دم گورنر در نه جوړوم د یو علاقې لورم دله در کوم څه شی در کوم لورم دله در کوم او د بادشاه لور تا ته پته چې کم څوک یې نه غواړي لور مال څه غواړي د یو علاقې د گورنر کوم هم ستا د جهاد ډېره لویه تجربه ده د جنګ زوم کوم دیم مالم در کوم اسلام دې پرېږده عیسائی شه وی بادشاه سلامته که د لور سره د مالم راکې کالیم راکې او د لور سره د گورنري نه دا ټوله بادشاهي هم راکې چې اسلام غوندې دین پرې نه ده
اوس که د خواهش پرستی وه وی به چې زمړه خپل کار وکړي اسلام که خواهش پرستی وه نن ډېرو خلکو خصوصا دا په خرابو انجیوزغانو کې چې دا کم خلک نوکران دي د خواهش پرستی د لاسه اسلام پرېښی په خولې مسلمانان دي په خولې دننه نشته اسلام په خولې مسلمان په معمولي غوندې خبره د اسلام نه باروزي لږه غوندې خبره دننه بل شان دي بار بل شان دي صرف په خوله غږ نه کوي چې څوک راته کافر ونه وایي یعنې دننه چې یو سړی په زړه کې دننه د رسول الله مبارک د سنتو مخالفي ته ته مسلمان ویلی شي دی چې په خپل مجلس کې بیا کینی ګیرې پورې خندا کوي سنتو پورې نو ګیره نه پرېښودل او ګیره خرایل خو ګناه ده شک پکې نشته خو چې ګیرې پورې خندا کوي او سپک ورته ګوري مسلمان نه دی کافر دی دا جدا شي غټې غټې ګیرې دا جاروګانې چې مخونو پورې نیولې دي چې دا لفظ دی او ایمان نه ووتی او چې انډرګراونډ دننه بیا د پیغمبر سنتو پسې سپک ګوري منځ ته ورزش وی منځ ته او د اسلام او ایمان ته زړې خبرې وی زړې خبرې دا سپک قتل دین ته شو که نه شو دا د کوم ځای نه مسلمان پاتې شو ما ته یو سړی وی دا اسلام او ایمان وی دومره کچلو نه را چې دا د پاسه نشتلیږي ما وی دا کچم ده مضبوط هم ده که کلک و پورې ونښتې کلک مضبوط دی اونیوه نو ډېره مضبوطه ده او که معمولي او دوه ټکه دی ووې لکه ابلیس څه وې ابلیس خدای معنا د خدای یې انکار نه دی کړی ابلیس د الله وحدانیت هم منه چې یا خدای یو دی ابلیس جنت هم منه اوس هم مني دوزخ هم منه اوس هم مني ابلیس د الله فرشتې هغه وخت هم منلي اوس هم مني ابلیس دې نه انکار نه کوي چې دا پیغمبران د خدای پیغمبران نه دي تا خو ته اړوي خو په خپله ته انکار نه کوي ورته معلومه ده د خدای د کتابونو نه انکار نه کوي یو ټکې ووې اسه خلقتني من نار وخلقته من طين أأسجد لما خلقت أأسجد لما خلقت څنګه دی من طين زه هغه ته سجده وکړم چې خټې نه پیدا دي الله سره مقابله وکړه پټې نه غوندې په دې رکوټې ټکي 80,000 سال عبادت په وبوله دې رکوټې ټکي سره همیشه دوزخي شو اسجد لما خلقت طینا دته سجده وکړم چې خټې نه پیدا زور نه پیدا بس الله مقابله شو خواهش پرستی شو تباه و برباد شو غرق شو زمارونو بنیاد د خبرې دغه ځای راځي نو هغه زمونږ ایمانونه که چلي خفه کېږو به نه ایمان به مضبوطه ایمان به کلکه او د خواهش اتباع به پرېږدی او الله رسول پورې به نښلې یعنې چې ایمان کچه دی لا یؤمن احدکم د ایمان د مضبوطیا یو نښه دا ده چې دا زه درته لګیم په دو جملو کې لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به ایمان کچه دی چې د خواهش اتباع کې او چې خواهش دې پرېښو الله او رسول پسې روان شو ایمان به پوخي بس نو بیا ورته وایي چې داسې نه کېږي وایي ښه دننه کې جیل ته نه کا نوکران وي بس باقي مري را ویویستل نو غوښه یې ورته سره کړې وه او ورته مشروبات هم یې ښودي وي عبدالله وی دا وخورې خو ګورې دا د خنزیر غوښه ده او دا شراب دي ملګرو ته وایي چې ګوتې یو نه سیوله حالانکه دومره کمزوري دي چې سترګو نظرونه یې ختمېدو والا دي مرګري ورته وایي ولې په ازمایش کې چې دا خو موږ له دې وخت کې جایز دي فمن اضطر في غیر څنګه دي غیر باغ ولا عاد فمن اضطر غیر باغ ولا عاد که څوک محتاج شو او دې د دین نه ورپسې نوځي د حد نه زیاته نه خوري چې په څومره مړېږي هغه مره خوري نو خیر دی جایز دی دې وخت کې د خنزیر غوښه خوراک جایز دی شراب څښل هم جایز دی دی ورته څه وایي دونه ازمایش کې ما چې وا عبدالله څه کې په مو زیاتې مه کوه دا جایز دی موږ له وی بلکل ما ته هم پته ده چې دا د خنزیر غوښه او دا شراب دې وخت کې موږ له جایز دی خو د یو کافر عیسایي ړه پې خوشحالېږي د هغه ړه نه خوشحاله نن موږ د کافر له خوشحاله او که نه خوشحاله
من وایو چې امریکا خوشحاله شي، من وایو چې برطانیه خوشحاله شي. زه وایم چې دا ګندونه چې د هغه کم ګند دی دا خوشحاله شي. الله به خپل کار کوي. آسیه ملعونه به ورخوشي کو چې هغې خوشحاله شي. هغه خوشحاله پرېږدو به نور بار څه پرېږدو، الله به پرېږدو، پیدا دړه خوشحالېږي. وایي ښه اوس به وګوره چې ته عیسایي کېږي او که نه. یو غټ ټب یې راوړ او پکې تیل واچول او د اور یې لاندې بل کړ چې په خوټ کېدو راغی. وایي دې کې مې یو اچومه. یو ملګري وله ونیوه او هغه د تیلو هغه غټ ډرم ته یې ور شغال کړ. دونه ګرم و چې ور پرېوتو سره یې غوښه هډوکي د یو بل نه جدا شو، هډوی یې مونه کړی شو. وایي اوس دې ونیسئ د عبدالله دې ورولئ چې دې کله ونیو په ژړا شو. وایي ده درته ویم چې نشي ټینګېدی. ګوره به ته څنګه خبره وکړم ګورنري مال چې ښه لور درکوم عیسایي شاه نه کېدی. اوس به کېږي که به نه کېږي. وایي نه په دې خو نه جاړمه، په مرګ خو نه جاړم. وایي په څه جاړئ؟ وایي جاړم په دې چې ډېر ټپ شوی یم، وجود مې ډېر کمزوری دی او ډېر پوټینی دی. که اوس دې ور وغورځولم په یو ټک کې به ساره نه وځي. جاړم په دې چې ارمان لږو تندو والم ډېر کمزور یم. ارمان چې د ما په دې وجود کې د ما د ویښتو مرساګانې وي او هر یو ساه مې د اسلام او د ایمان نه دغسې قربان کړې وي لکه د ما دې ملګري چې قربان کړه. الله او رسول غشتل دې ته وایي. یاره وایي داسې وکړې پرېږده دا ملګري، خو په یو شرط دې پرېږدم چې د ما را تندې به ښکلی. عیسایي بادشاه ورته وایي یاره ویړه خو مې نه غواړي، ستا اړه خوشحالولی نه شم، که یوازې هم دا کار به مې نه کړی خو د دې ملګرو د خاطره به یې وکړم. خو که ملګري مې پرېږدې یو پرېږدم. نو هغه عیسایي بادشاه له تندې ښکل کړ د ملګرو د خاطره او راغی مدینې ته خوش یې کړ. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته پته لګېدلې وه. حضرت عمر صاحب مدینه کې اعلان وکړ ټول د مدینې اشراف مشران او چې څومره صحابه دي پکې ټول به باروزو استقبال به کوو. عبدالله ابن حذافه را روان دی او څنګه استقبال به کوو. د ملګرو د خاطرې د عیسایي بادشاه تندې ښکل کړی دی. موږ به ولې دا ارمان رجو چې نن موږ ټول به ورته تندې ښکولو. دا مثالونه زما وروڼو موږ ته مخکې پراته دي او د قارون هغه هم راته پروت دی. خواهش یې واخیسته. د موسی علیه السلام قریبي رشته ده، نږدې رشته ده او موسی علیه السلام سره په ډله کې دا نه چې هغه سره نو بین اسرائیلو کې قارون. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي دومره مال او دومره چې د هغه کنجانې به یو ډلې وړلې. هغه داسې کنجانې خو به نه وي دا پوټې نه یې کړ او جلندې به هم داسې نه وي. یو ډلې به وړي، مضبوطې ډلې به یې چابیانې ګرځولې. قارون خواهش پرست د موسی علیه السلام سره ملګری یم دی، هغه سره ګرځي م، هغه سره ناسته پته او په شیشه وله خپې م وایي. په شیشه کوشش کوي چې موسی علیه السلام بدنام هم کړي او د موسی علیه السلام د بدنامۍ یو خطرناکه لاره اختیار کړه. یو جنۍ ورته ولمسوله چې په ډک مجلس کې پې ته الزام لګې او د موسی د پیغمبر مدد خو بیا الله کوي او چې څنګه جنۍ پاسېده او الزام یې ولګاو او موسی علیه السلام پرې راغی. وایي دا چېرته کېږي؟ خبره ښکاره شوي چا درته ویلې دي؟ وایي دی قارون. وایي الله وینیسه. ځمکه وشلې د قارون وردن نشو. وی نور یم راکاږه کونډو ته شو، وی نور یم راکاږه نامه ته شو او دی چغې وی موسی ای موسی مهرباني وکړه ماف مې کړه. خو موسی علیه السلام خو جلالي شخصیت دی. بیا چغې وی مری پورې، بیا چغې وی وردن نه که او رسول الله مبارک فرمایي تر ننه پورې په دا ځمکه کې تر قیامته پورې به ورور وتاویږي. خواهش پرستي د پیغمبر مقابله یې وکړله. ذلیل شو که نه شو؟ مال دولت کنجانې خزانې هر څه پاتې شو. الله وی موسی ته موسی معاف دې نه که؟ نه الله ستا پیغمبرو په مې څونه خطرناک الزام ولګاو، ما به څنګه معاف کړی وي؟ وی ظالم که ما ته یو چغه والی وه ما معاف کوم، خو زه پرېښوم تا ته یې چغې والی. دونه رحیم بادشاه دی، دومره رحیم بادشاه. حالانکه الله په پیغمبر ډېر خفه کېږي. نو موږ به څه کوو؟ موږ خېټه دې کې زړم پروت دی خواهشاتو جاله
او دې کې کلمې پرتې دي او دې کې میدان پرته ده او دې کې لرم پروت دی او دې کې نجاستونه او غلاظتونه ګن پکې دننه پروت دی دا مونږ او خدای دا لاندې پیدا کړي ده مونږ کوم خوا رسولی ده ګوره زه که داسې ګورم خېټه که داسې ګورم خېټه که داسې ګورم نو خېټه مبارکه که شاته ګورم نو خېټه مبارکه او که سوال کوم د خېټې دپاره که مونځ کوم خېټې له که چاته ویم دعا وکړه خېټې له که بچی مې سعودي ته ځي عمرې له به ځم بابا ګورې بچې خېټې له دوا خېټه لرم که الله افرأیت من اتخذ الهه هوا مونږ خواهش نن خدای کړی دی الله وی ظالمه خېټه لاندې ده بره سر دی سردار دلته دی سر دی سوچ دلته پروت دی فکر دلته پروت دی سوچ فکر سره کار وکړه چې دا خېټه تصوره چې دا د الله په خوشحالۍ که د الله په خفګان سوچ چوکه دی سر مې دله بره پیدا کړی دی سترګې مې دلته پیدا کړی دي غوږونه دماغ په دې لږ سوچ وکړه سترګو سره نظر وکړه غوږونو سره حق واوره چې دا خېټې ته کوم شی اچې دې باندې الله خوشحالېږي که خفه کېږي ته وایې نه سوچ کوم نه په سترګه حق ته نظر کوم نه په غوږ د ملا خبره اورم دقه خېټه مې ده خېټه ده خېټه ده خېټه ده حضرت خېټه مبارکه دا زما ارس ارسه ده خېټه کې دننه ارسه پراته دي زما وروڼو الله خفه کېږي مقابله د خواهش او د رب موږ به رب اخلو خواهش به پرېږدو بیا ګوره خېټه به خدای پوره کوي د خېټې ذمهداري رب العالمین اخیستې ده پوره یې اخیستې ده قسم په خدای که د لوږې یې مړ کړې قسم په خدای دا خواهش به دې پوره کوي چې شریعت خلاف نه دا بنگله به هم دله جوړوي دا موټر به هم دله درکوي دا جایداد به هم نه درکوي دا په کاروبار کې برکت به دې مچوي هر څه به درکوي خوشحاله زندګي به دي او که خېټه دې په دا سر د پاسه کړه نو مال به د سره ډېرې خو پریشانه به ګرځي د مال پسې به سرګردانه ګرځي ډوډۍ خو هغه ده چې خدای مقرر کړې ده یو سړی او ښځې سره یې جګړه وکړه نیک سړی چې ښځې سره یې کور جګړه وکړه نو ښځې خو هر قسمه شته بعضې ښځې داسې وي چې هغه په پوزه مچ نه پرېږدي ځکه زه بشیرجان ته د ښځې نوم ګورې واده دي روزانه به دې ته خو ستا نظر نه لري کله به دې په ملا چاپې ولاړې وي او کله به دې دا حالت به دې نه بیا خو دې منډه هم نشې وهلی دا خو چا سترګې نه خو منډه ووایي منډه ووایي بار ته لاړ شي خیال دې نه څوک دی ولې را منډه وي سپی را پسې و سپی نه هغه سپی وي سپی را پسې و هلکه سپی خو یاده که سپی ولې یادې نو ته خو بیا دې منډه هم نشې وهلی کور مخکې ته دې بیا نیر بیل دی که هغې ته ولړه کړې نو ښځې سره یې جګړه وکړه چې جګړه یې وکړه دې وخت کې میلمه راغی میلمه بیټه کې کېنه کور ته ورغېدې میلمه دا وایي خپل کار کوه میلمه مې دې ډوډۍ وله پخه کوي نه پخوم وله ته میلمه تاله هم نه پخوم ما سره دې جګړه وکړه ته اوس دا پخوه وله نو چې ښځه روانه شي دا اسپنې دا چې کله اړي شروع کړي نو ته مخکې بوځې وروستو ځي داسې ده که نه ده ته مخکې بوځې دې ریورس ګیر لګولي نیکبخت دی خو مخکې وروسته شو شان تلل دي که نه نو زه کور ته نیغه که نه 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 دغه ښځه چې روانه شي هغه ټټک اسپتې ښه ده بیا نه پخوم دله ښځې میلمه مې دی کور رسواکۍ مې ول وی بس ول نه پخوم دله نه پخوم دله بس دیم غریب چې اوس په خدای څه کوم لاړ ګاونډي کره او د یو ګاونډی کور ته ورغی هلته اواز وکړو یاره کور والا بیماران دي طبیعت ټیک نه دی څه پکې اوس دا ورته ویلی شي چې نه پخی راله مونږ خلک هم چې بار د کوره راوځو که نه نو برېت هم ډنډۍ ډنډه او چې کور ته ننوځو نو بیا برېت لاندې ګور بار هم برېت دوه لیشت دي دوه او درې لیشت دی او چې کور ته ننوځو که نه بس بیا سر ښکته یي خیر چې هلته ورغې وي کور والا ناجوړه ده میلمه مې دی ډوډۍ والا برابر هغې وې ښه په ګاونډۍ ښه وه بس هغې ول ډوډۍ برابرول شروع کړه چې ډوډۍ برابرول شروع کړله نو دته لیکې ور وټکېده چې ور وټکېده وردنه ورته ښځه ورته ویې لږ را دننه شه نه نه بس مه پخوه بس ما هغه بلې ګاونډۍ ته وویل ډوډۍ به م پخه کړو انتظام به مو کړي مه پخه نه خبره وه د دې خوا شو دا ښځه ورته ښکته شوه ټیټه شوه معافي غواړم ما وبخه ما معاف بس ستا د میلمه چې څومره انتظامي هله شابه زه کوم ورشه ګاونډۍ ته وچو
ښځې دا څه جنجال دی جوړ کړ وختي دې په شرمونو شرمونه نه کومه او اوس وی کوم وی چې ته کور ته لاړې زه هسې دې بورچي خانې ته ورغلم وی چې بورچي خانې ته مې وکتل د اوړو د بوجۍ نه یو بوډا بابا دی اوړه رالي او په شکری کې اچوي او چې نور د پخلي کم سامان دی ارالي او په شکری کې اچوي خدای بابا څوک دی مې دا څه کې زموږ د کور نه زموږ په مخ کې بابا غلا کې بوډا سپینګیریه او سامان وړي وی نه که نه نه دا خو د دې میلمه حق و ستاسو په دې کور کې نو هغه حق ته میلمه له نه ورکې نه بله ګاونډی کره دوړمه چې هغې وله بوخ کړي دا د میلمه حق و ستا په دې کور کې خو چې تی نه پخې دا به اوس هلته یوسمه هغې له به ورکړم میلمه حق دی ته خوړی شي نه هغوی خوړی شي ما وی نه نه کېده کېده ما توبه دی وله پخوم باباجي غیب شو سی کېښو د الله فرشته د هر چا دپاره چې کوم رزق مقرر دی حق دی بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله ماشوم د مور په ګیډه کې جوړ شي نو فرشته هلته الله نه تپوس کوي د مور په دا ګیډه کې پروت دی الله مل اجل دی به کله مري دنیا ته لا راغلی نه دی وي کله به تې ځي دې ته له څه کوي دنیا ته لا تشریف نه دی راوړی امیر المؤمنین لا خېټه کې پروت دی امیر المؤمنین کوم ځای پروت دی خېټه کې امیر البطن د حضرت خېټې بچې لا په خېټه کې دننه پروت دی او هلته وایي دی به کله ځي دی مل اجل مر رزقو څونه ډوډۍ به خوري څونه بروټ به خوري څه به کوي څه به کوي څه به کوي څه به کوي دی به څنګه ګرځي کوم ځای به ګرځي او دا به نیک عمل کوي الله که بد به کوي شقي و سعید دا هر څه یکتبو دا ولیکلی شي فی بطن امه د مور خېټه کې به دا غاړه کې ورته ورواچوي وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا نو ته د مور ګیډه کې پروت لا دې دنیا ته تشریف نه دی راوړی کاکاجي مور ګیډه کې پروت لا دنیا ته تشریف نه دی راوړی امیر المؤمنین دنیا کې ملا صاحب نه راغلی امي صاحب نه راغلی هلته پروت ستا روزي لیکلی شوی او پکې نخرې کې منډې ورپسې وې هوا د دنیا اسباب د انسان دپاره دي خامخا به اسباب طلب کې خو د الله د مرضۍ لاندې خپله مرضي به د الله د مرضۍ د پاسه کې نه او که خپله مرضي د الله د مرضۍ د پاسه کړه نو د پوخ ایمان د کچه شو یو ټس به د نځي د رسول الله مبارک د خوږ ایمان او د ښکلي ایمان د دیرې نه د قدم بار وایستو دنیا کې هم پریشانی آخرت کې هم پریشانی دنیا کې هم تباہی آخرت کې هم تباہی نو ذکر رسول الله مبارک فرمائی لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به چې زما خوږ ایمان زما خشته ایمان زما هغه ایمان چې سړی ډایرکټ نیغ په نیغه جنت ته رسوي دا په هغه چا کې نشي کېدی چې د الله او د رسول مقابله کې خواهش اخلي خواهش به د الله او د رسول تابع کې زور پسې خواهش پسې بالکل ځه خو د الله او د رسول تابع نو زما هغه ښکلي ایمان چې څنګه د صوت او جنت ته پې سړي ځي هغه ایمان کې به زه داخل کړم دوه څیزونه دي د دواړو مقابله شروع ده یو الله او د رسول احکامات او یو انسانی خواهشات انسانی خواهشات وای چې زما معنا خواهش وای او الله او رسول وی نه د خواهش معنا زما معنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله پاک جنت جوړ کنو جبریل علیہ السلام ته ویلار شدا جنت وګوره نو جبریل علیہ السلام لال په جنت کې چکرې واله نو چراغ رب العالمین ته تاسو کوی څنګه دی الله ډېر خشته دی ډېر مزیدار دی ډېر ښکلی دی محلات پکې وو اونې بوټي پکې وې اوبه پکې وې مشروبات جنت خو ټوله خوشحالي ده ډېر اعلی ډېر مزیدار وی څنګه جبریل که چا دا واورېدل را به شي وله اوهو
دا چې څوک واوري څوک به چته دې پاتې شي. هر سړی خوشحالی له منډه وایي. دې کې خو ډوډۍ شته، خوراک شته، فروټ میوې، ښځې، هورې، او دې کې خشته اوبه مشروبات، غم نشته، یخني نشته، ګرمي نشته، خوشحاله خوشحالي، بیماري تکلیف. دا ځای چا چې واورېدل الله هېڅوک به پاتې نه شي، ټول به ورته روزغلي. واقعي اوس چاته وي چې دا دی خیرات دی او خدای مو بخه د سیل مې ټول راځي، نو بیا به د چا شوګر نی، نه به د چا د زړه بیماري، او بشیر جان به هم په دونچا قول ازغلي. او چې وایي پکې غم دی، دارې قرمې دي او صیبه نری غوښې دي پکې، او خوش پکې بیا ورپسې جوسونه هم دي او مخکې رستو دي. بیا به بشیر د چا لاس ته هم نه نیسي چې خدای مې خو باسه ما ورونه څه وکړه. هر شی دا اوس هغه خواهشات دي د انسان. د انسان د سترګو خپل خواهش دی، د ژبې د سکې خپل خواهش دی، د زړه خپل خواهش دی. وی چې چام الله واورېدل څوک به هم پاتې نشي. جبریل علیه السلام فرمایي لا یبقى احد، یو کس به پاتې نشي مګر دی له به راځي. بیا ورته دوزخ چې جوړ دوزخونه یې جوړ کړل چې د دې څه علم وکړه. وګوره چې لاړو د دوزخونو هغه عذاب اور دوزخ کې دننه بیا ماران لړمانان هم دي. په دوزخ کې دننه بیا زقوم بوټ هم دی، سخا بوی هم پکې دی، او لاندې پکې سخا داسې ګندګۍ او نجاستونو غلاظتونو نه ډک. راغې وي څنګه دی الله ډېر خطرناک. څوک به وله راشي اوهو الله که دا چا واورېدل خو څوک به هم وله رانشي، هېڅوک به ورته رانږدې نه شي. د هغې هم دقه مثال دی لکه دلته وی دشمن درته ولاړ دی او ته راشه له غوندې، هېڅوک به هم دغه دشمن په لاره لاړ نه شي. او که چاته دی وایي چې په دې لاره زمرې د رښتیا ووایه په لاره به نوم والي، او که چاته دی چې دلته ماران دي په دې لاره کې لړمانان دي، 100,000 روپۍ ورکوه 100,000 روپۍ هم ورکوه څوک به ورنشي. الله پاک بیا څوک البخاري شریف کې حدیث دی د دې جنت نه غیر چاپیره دا سختۍ او دا تکلیفونه تاو کړل. د دې هر څه شکلونه دلته نشته هلته شته. زمونږ دا مونځ دلته نه ښکاري هلته به ښکاري. د دې وجود به دا ذکرونه چې مونږ کوو د خولې نه وباسو ختم شي، د دې ټولو هلته وجودونه دلته به ښکاري، تله کې به یې چوي باقاعده. نیکۍ او ګناهونه دلته مونږ ته نه ښکاري، لیکن دا نیکۍ او ګناهونه وندعو الموازین القسط لیوم القیامه، هلته به الله د انصاف تله کېږي. د نیکو خپل وجودونه دي او د ګناهونو خپل وجودونه دي، به تله کې به واچي. دا چې څومره جنت ته د تلو لارې دي، دا سخت څیزونه دې ته ګیر چاپېره کړل. منځ دی، سهار وختي پاڅېدل دي، روژه ده، اوړي کې بیا روژه ده، حج دی، صدقه ده، خیرات دی. انسان له نه غواړي دا څیزونه. جهاد دی، مسلمان سره خیر ښېګړه، دا ټول څیزونه دې ته تاو کړل. دا سختې لارې چې کومې مونږ جنت ته په کومو لارو ځو، ظاهر کې مونږ ته سخت ښکاري، سخت تکلیفونه ښکاري، دې ته ګیر چاپېره تاو کړل. ورشه وی جبریل اوس وګوره جنت ته چې ته وی څوک یم واوري پاتې به نه شي. وګوره چې ورغې الله وی ګمان نه کوم چې څوک ورننوځي. ولې دننه خو ډېر اعلی دی، ډېر مزېدار، ډېر ښایسته، خو ګیر چاپېره الله پاک سختې لارې دي ورته، سخت شپولونه دي، سختې غنې دي. ته دا ته احیطه دا اور باندې ګیر چاپېره احاطه شو بالمکاره، هغه څیزونه ته ګیر چاپېره تو دي چې د انسان زړه هغې ته توجه نه ورکوي. واقعي جنت ته تلو کې چقړې شته که نشته؟ سر به پاسې سر به پاسې. اوس نفس سره ډغره شروع شوه، نفس وایي سمله اوده شه بړستن کې، رستو به ورکې مړه هلکه مونځ د مړه دی، نن به ګزاره وکړو سبا به شروع. نفس وایي مه پاسه بړستن ګرمه ده، خواهش وایي مه پاسه بړستن ګرمه ده، خواهش وایي مړه رستو به وکړې ورګه لا نه قضا کېږي، خواهش وایي جومات ته مکور به یې وکړې. نفس وایي مه کوه مه کوه، الله و رسول وایي وختي پاسه. جنت وایي وختي پاسه، جنت نه دا شی تاو شو. ماسپښین بیا ګرمي ده، یخني ده، مازدیګر بیا ماښام بیا
بلستن کې ما یاره خپې مې خوږېږي لاس خوږېږي یاره نشم پاسېدی یاره تکلیف دی دا مونځ دا نفل د شپې او کوم دغه کس ته دې ووایي دا کم انسان سار پېشمني نشي پاسېدی او د شپې تهجد له نشي پاسېدی او دته دې دروازه وواله او چې 10,000 روپۍ مې درته راوړي دي لږ راپاسه دی بیا بړستن له ډغره ورکوي نه خوبي نه د خپو خوږي نه بل ځي په منډه هغه پیسو له را روان هلته جنت لاره سخته شوه او لاره څنګه سخته ده د خواهش مقابله راله خواهش وی مه کوه هلته زکات در باندې کال تیر شو الله وی ورکه زکات دا لاره نیغه جنت ته تللی ده ډېر ښایسته دی دلته خواهش اوهو دا 10,000 روپۍ زکات دا 20,000 دا 50 دا 1 په دې خو دوی واده کوي دې باندې خو زما د ښځه نه جوړه شي دارو درمل کېږي خواهش وی نفس وی نه او هلته کې جنت وی راځه لاره سخته شوه هلته پې حج فرض شو 5 लाख روپۍ لګي 6 लाख روپۍ لګي نفس وی نه په دې خو زما د زوی ټوله ښادي کېږي د لور پې پوره واده کېږي زوی له پې کورم جوړېږي د زوی ښځه هم پې کېږي نفس وی ما هلته الله وی دا ولګوه حج وکړه چې په دې لاره را پورې وځه چې جنت ته دې ورسو هلته روژه ده په اوړي کې اوهو ډېره ګرانه ده څوک بیا سر ته رسوي نفس وی منیسه الله وی ونیسه لاره خو سخته ده خطرناکه ده او مخکې به کم خواته ځي جنت ته به ځي تاسې نور عبادتونه جهاد د الله فی سبیل الله کافر سره مقابله سخته ده بدر کې رسول الله مبارک وکړه سخته وه احد کې رسول الله مبارک وکړه سخته وه خندق کې رسول الله مبارک وکړه پکې شهادتونه هم رالل دا سخت څیزونه ته ګیر چاپېره و د عبادتونه دا مال خرچ کول دا د انسان په نفس تکلیفونه الله وی لاره سخته ده یقین لري که څوک ور ورسي دوزخ نه ګیر چاپېره خواهشات ته وکړل دا خواهشات نفسانیه انسان لچې غواړي دا ګناه د څونه ډولی ده د شپې په نیمه شپه هم وله منډه وی دا غله چې کنډر کوي دا دروازې کوي که د شپې کوي شپې به نیمه شي دا غلاګانې چې غله کوي څه وخت یې کوي دا ګډون چې کوي په دا مسالو کې او دا په چایو کې دا دروازې نه کوي د شپې کوي چې څوک هم ونه ویني دا غلا غلطۍ چې څومره روانې د شپې روانې دي خو قربان که ته اوسه خو الله دپاره سخت دی دنیا دپاره ښایسته دی دا د سترګو خواهش د پردو ښځو ته وګوره دا د سترګو خواهش د پردو جنکو ته وګوره دا د سترګو خواهش د فلمونو ته پې وګوره د بربنډتوب ته پې وګوره دا د غوښ خواهش سندرې واوره په موبایل ګانا ولګوه ګانا مونځ به هم کېږي دلته کې رنګ به هم راشي په جومات کې به ډنګار شروع شي خوند دی که نه غوږ له خوند ورکوي په ژبه غیبت دروغ خوند ورکوي سړي له خوله کې د ګناه سوچونه خوند ورکوي سړي له دا د پردي مال وهل خوند ورکوي سړي له دا پردي انسان ته تکلیف رسول خوند ورکوي سړي له دا خواهشات د ډېر چاپېره تا وکړل دننه خو اور خطرناک خواهشات دي ورشه جبریل اوس وګوره چې ویې کتل د هغې وی الله یریږم چې دا ټول خلک وردننه به شي دوزخ ته او مثال د رسول الله مبارک ورکړی دی درته نه ورکوم رسول الله مبارک فرمایلی دی وی دا مثال د شمع او د پتنګ دی شمع بلیږي اور بلیږي اور او پتنګان ور روان دي خو دا اور دوی ته خشته ښکاري ښکلې ښکاري که پتنګ ته دی وي چې دننه خو سودې نه ورځي هغه ته دا اور خشته ښکاري ښکلې ښکاري خو چې ورشي نو سبب د تبی وي که نه بیا د خواهش کې چې د اور له ورشم رڼا ده ښایسته تیارې نه وځي پتنګ کټ د ګوټ نه هم راوځي تیارې نه تیاره د انسان د حیوان فطرتا دا نی خوښه دا روزي ورپسې چې روزي شاتو مچو ته نه ګورې رڼا له منډې وي پیټیر مور په شاتو نه مرو شات هم پرېږدي هغې له منډه وي رڼا له چې ورشي نو دننه بیا دا رڼا په څه باندې بدلېږي بیا په اور پتنګ وزرې وسوځي لاندې پرېوځي خلک یې خپې کېدي او مړ شي رسول الله مبارک فرمایي الله قربان شم ته وی تاسو ته دا دوزخ نه خواهشات داسې تودي لکه پتنګ ته چې هغه اور خشته ښکاري انا زه تاسو نیسم کلک مو نیسم د دې بړې نه م رانیسم د بړې نه پهلوان چې د بړې نه ونیسي زور کوي بیا شلېږي پرتو غورځېږي بړې نه م نیسمه چې مه ورځئ ګورې تاسو ته شي خشته ښکاري خو طبعي ده وی ما نه خلاصوی ځان او هغه اور ته ځان غورځوی الله یریږم
چې جنت ته به څوک هم دننه نشي ګیر چاپېره سختۍ دي او الله یریږم چې دا ټول به په دوزخ کې ور وغورځېږي ولې ګیر چاپېره خواهشات د هغې پسې به ځي او چې ورشي بیا اور ته به خویږي او نیغ به ور رواني دا دوو څیزونو مقابله شو د چا وایو څه د جنت او د دوزخ جنت نه ګیر چاپېره سختۍ دي دوزخ نه ګیر چاپېره خوشحالۍ ازادۍ او خواهشات نفسانیه دي نو د چا مقابله شو څه د الله او د رسول سختۍ چې درته راولي او د خواهش من خواهش پرستی په مخ اغشتی یو خواهش پرستی د لاسه پلار پاتې دی خدالي مور پاتې ده خدالي د ښځې خپل حق دی د مور او پلار خپل حق دی د خواهش پرستی د لاسه رور پاتې دی ماللي رور پاتې دی خور پاتې ده د پلار په مال ټوله تا قبضه وکړه د خواهش پرستی د لاسه ګاونډي سره جګړه د خواهش پرستی د لاسه د ګاونډي پولوال د خواهش پرستی د لاسه کور کې جګړې کور کې جګړې د خواهش پرستی د لاسه نن دنیا په جیلونو کې پرته ده دا غټ غټ خلک چې دا نه به رانیسي اوسه دا لوی لوی خلک چې دا نه بوتل اچوي او جیل کې نن پراته چغې وباسي ولې وباسي خواهش پرستی ده د خواهش په پیسو ته ضرورت پیسې خو به غریبانانو ته ضرورت دي ډوډۍ ته محتاج دي چایو ته محتاج دي دارو درملو ته محتاج دي دا چې کوم د کروڑونو مالکان دي پیسو ته ضرورت دي دا ټول خواهشاتو منډه ده خواهشاتو زغل دي زغل وزیر صاحب ستا پیسو ته ساجت ډېره دې ګټلې ده صدر صاحب ستا پیسو ته ساجت ډېره دې ګټلې ده وزیر اعظم صاحب ستا پیسو ته ساجت ډېره دې ګټلې ده خو چې دا بیا مور پسې نښتي د چا پرستی شوی او څه خواهش پرستی دنیا کې هم ذلت آخرت کې هم ذلت دنیا هم خواره خسرت دنیا والآخره آخرت هم خواره موږ ته خو مثالونه مخکې موجود دي د رسول الله مبارک هر یو صفت په یو صحابي تقسیم د ټولو صحابو کې فی الجمله صفتونه پراتو خو یو په یو کس کې زبردست پروت دی د رسول الله مبارک بهادری چې هغه کې یو بهادري او دلیرانه سوچو دا په حضرت علي او په حضرت عمر کې پراته دي او چې کم عدل په عمر کې پروت دی ټولو کې شته خو دا ډېر زیات او چې کم صبر او سنجیدګي وه په حضرت ابوبکر کې پرته ده او چې کم د دنیا سره تعلق ختمولو په ابوذر کې پرته ده ډېره زیاته ده پکې ډېره زیاته ده